سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه چې تېره ورځ په ایران کې په یو برید کې شهید سو او پرون یې په تهران کې جنازه وه چې په جنازه کې زرګونو خلکو شرکت کړی و او نن به په قطر کې خاورو ته سپارلی کیږي. هغه تېره ورځ په یو برید کې شهید سوی و او اسرایلو د هغه وژنه تایید کړې ده او فلسطیني میډیا ویلي دي چې هغو ته به سخت جواب ورکړي. بلخوا ایران د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه د وژنې تر پیښې سمدستي وروسته پر اسرایلو تور لګولی. اسرایلو پرې تازه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي و چې د اکتوبر د اوومې نیټې په ترهګرۍ برید کې ککړ د حماس هر غړی به وژني. د بیت المقدس څخه د ګرډسټین لیډا رپورټ. بل خواته په پاکستان کې د 2023 کال په سرشمیرنه کې نږدې 38% خلکو پنجابي خپله مورنۍ ژبه ښودلې ده. په دویم نمبر څه د پاسه 18% خلکو پښتو ژبه ښودلې ده. کارپوهان وایي اردو د پاکستان د رابطې ژبه ده، د یو کوم مورنۍ ژبه نه ده، ځکه د نورو ژبو په پرتله کې په 5م نمبر ده. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ، له نور ملګرو سره هم شیر کړئ.